اوس ابراهیم علیہ السلام چونکه ډېر لوی شان مالکو نو داغه امتحان تا ګوره. اول امتحان خو پیدا وشو چې دا اسماعیل علیہ السلام د مور په غیږ کې دی او د مور نامه بی بی هاجره ده او دی اوسیږي په شام کې او حکم ورته وشو چې فوراً دا خزه او زوی دیواله او لار شاو د مکی په غغرونو کې پریدا او ته راځه. خزه ته وی تیار شه زوی غیږ کې راواغستو خزه او خاوند را روان شو د شام نرال مکی ته. په مکه معظمه کې کتا سولیدلی چرته چې آب زمزم کوه دی دا کوه هغه وخت کې نو په دغه ځای کې خزه پرې خو او زوی ولغی کې ورکو دته روان شو. بی بی هاجره ورپسې आवाज وکړ چې ابراهیم چرته لاړې او دا مونږ دي چرته پریو. ورته وی چې بس تاسو بدل ته یې او زه درنه لاړم. نو خزه ورته څه وایي؟ خزه ورته وایي چې د خدای په حکم دې پریخو که په خپل اراده دې پریخو. ابراهیم علیہ السلام ورته وایي چې بیبي د خدای په حکم می پریخوي. وی چې د خدای په حکم دې پریخم نو په مخه دې ښا خدای پوهیږي او کار پوهیږي. اوس مکه دغه وخت کې خار نشتا آبادی نشتا وادی دا د دوه غرونو منځ دی ریګستان دی ایس نشتا د تلارو شام. اوس پدې پوهیږي چړ سره خزه او ماشوم بچي د غرونو په منځ کې پریدي او د تلار شي. په دې یو خدای پوهیږي چې په دغه وخت کې به د ابراهیم علیه السلام پړد څه تیرېده. دا خو چې تاسو ته ویلې شي نو الله به پته لګي. د خپل گریوان کې وګورئ چې دا کار مونږ سره وشي مونږ به وکړې شو. کدا امتحان پتا سوې چې لکه ګډوره مډوره پرې دی خزه او ماشوم زوی والی یو ول تپلانی غر کې پرې دی او تاسو ته راځي. څومره خلق به قرباني وکړي خدای راستی کوي نومم وایي او ځان کار دی پیسې ډېرې دي دولت ډېر دی غویا والی یا ګډ والی ګلونه ورواچي او ګرځي را ګرځي او دا فارسو کولیش. سور رنگیم په لا مګلې دا ګډان ګرځي په دې بازار کې کدي خیال کړي سور رنگیم په مګلې نو په اخر اورز ګلونم په غاړه کې ورواچي. بی بی مریم حیران شوا چه بار الہ زوی مم تگه ده او بنشتا دا صفا مروه چې د په مکه کې د دې په دې منځ کې اوس او تر منډې وای
کله د صفا په غونډه وخیږي او بلټي، کله د مروه په غونډه وخیږي او بلټي. وزلا بی بی مریم دا منډه د صفا او د مروه په د منس کې واله وزلا. د دې دغه منډه الله ته دومره خوښ شوه چې تر قیامت پورې پاجیانو واجب کړی دي چې ترغه بم حج نه قبلوم چې تر څوم د بیبي مریم سنت نه ادا کړي، د بیبي هاجری سنت نه ادا کړي. تاسو به موزله منډه و مایوس شوا او بنشتا. رالا چه خدایا دا بچے میں د تندی مری او بنشتا سوکم. تاسو خو چې وبنئ شور جوړ کړي د کمیټه لارې در تراشي. ابل ورځ مې ډېر خوشحال شو. हड़ताल करो कमेटा महकमा जीडी का कसबला दा नोबनवे सेक्रेटरिएट के मोबनवे नो दो बोल आ रहे वाला रावस्ती वेल्प गवर्नमेंट हाउस के मोबनिश्ता نو بیا دا خلق ورله اسمبلی ته چې زمونږ هړتال دی سم مطالبین دي نو اسمبلی ته ورته 2000 پولیس ودرول او دا د اوس په نو ټوپای ور په سر کړي او غټي کوتا کې ور سره قوم بار ولاړ دی د سپوغوندې چغي وای او د اسمبلو ته چې دا تاسو لګلی دي خدای پاک دې تاسو د دینم بدتر کی یو در تراو نه وته یو نه منبر راوته نه وزیر راوته چې تاسو در نه کړې وې چې سم طالبان دا څه چل دی څه تکلیف دی یو راو نه وته بچغه مغه موالی دنه نه جواب راغی چې دوه درې کسته نه را دغه کوي مذاکرات به ور سره کو په شلم تاریخ به بیا فیصله کو نو ټوله د سپوغوندې رسخت کړ نو زه په تیرې دم او دا غوېمه مې ولید نو مې خوشحال شو چې ډېر شکر تاسو مغه نه وای چې پرتګیستلی به د خلکو د پاره تاسو چغې والے او منډه بم والے او خلکو تبم کنځلې کولې دا خو عوامي نمائندگان دي د دې اسمبلی په خله کې پولیس والے ودروي په لندن کې د اسمبلی نامه ده دارالعوام څه نامه ده دارالعوام د لندن خلکو په اسمبلی دارالعوام نامه یې خدا داغه وزیر اعظم او داغه پارلیمنت پکې ناشتي او عوام ورننه وزي او خپل خبره ورسره وکړي نن زمونږ د اسمبلو نامه ده دارالخواص په د پاسه د پولیس ګارد ولاړی چې چرته انسلټ نشي د پارلیمنت او د ممبرانو استحقاق مجروح نشي استحقاق نه خدای په خړ سیلاب یاوړي استحقاق داغه کوسډب نه دی چې زمونږ په کوسو کې به ګرځېدو اوس استحقاق پیدا نو خدای په جندلی قوما د دینه بنور بدترې گئی ان شاء الله العزیز
امتحان دے او بنشتا او اسماعیل د تند تر پیاویږي لګیا دی دیتا امتحان ہوئی دا اللہ غیرت پہ جوش کے راضی جبرائیل علیہ السلام تا حکم کیگی چی ورشا دا اسماعیل چی لت ٹکئی دا تند دا لاسا دا دا خپو پا دے منس کی یو چینا راو باسا جبریل راغه او د اسماعیل علیہ السلام د خپو په منس کې اوبر او خټکول چوبه راو خټکولې بی مریم چې ولید استغفر الله دماغ میں کار نه کوي د دې خلق والله کمیړه منی دا خبرې کول تاسو په ایمان در بی بی حاجری چې ولید چې دا وب چرته ونه بیږي نو هغه ورته زر زر د شګو غیر چاپیر دیوال تاو کو چې دا خلاص نشي چرته رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې الله دې په بی بی حاجری رحم وکي کدا وبو ته دیوال نه ویواله نو دا وبو به بدلې او لوی دنیا به سیراب کړي خو هغه دا هرسو کو چې دا چرته خلاص نشي اغا به زمزم کوه نن زرګونه کال وشو ورشا کروڑها عربها پدمها دنیا ته نوبس کی او دنیا ته وړي لیکن دا به زمزم کوي کې د مسقال ذره عمره فرق نه دی راغلی دا وبچ بهدي نو بی بی حاجره ورته وی چې زمزم زمزم دیتا وی چې ادره گئی نو دا داغی په حکم باندې دا وبو ادره دی او نه به نو دیتا به زمزم زکه وی چې دا زمزم لفظ بی بی حاجره ویلو چې ادره گئی او به پیدا شوه د ابراهیم علیہ السلام بڑو شو د بیبی او د زوی ملاقات تا علماء لیکي چې د بد شام نا څنګه راتلو د زوی او د بیبی ملاقات تا تفسیر مظهری لیکلی دی چې د دړب ملاقات تو شو نو د تبا بوراق راوسته شو په بوراق به سور کو او را به وستو د بیبي او د زوی ملاقات به وکړو بیا به تلاړ اوس دا ورته راولا او پیوی ګور او بیا خزا او زوی یوازې ناست او بیا به تلاړ اوس په دې یو خدای پويږي چې د روټۍ به څه چل کول علماء یو سر لیکلی دی چې د دې آب زمزم په اوبو کې چې د کوی د پاسه ودرېږي او سکي نو د چیلای د پیو په شان خوند دی نو دې اوبو کې قدرت غذایت هم اچولې دی دا اوبه به چې دوی سکلې نو دوی ته د روټۍ ضرورت هم نه پیدا کېده عزیزانو دا معاملہ په کلونو او چلے دا په کلونو حتی کہ اسماعیل علیہ السلام ځوان شو